السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خویندورونو درد هر رقم شوی حیوانات محسوسوي خو انسان هغه دی چې د نورو درد محسوس کوي د نورو په درد باندې ودردېږي د نورو په غم باندې وغمیږي د نورو په ژړا باندې وژړېږي او د نورو په اړتیاو باندې پوه شي چې دی هم داسې دی لکه زه کار جوړېږي. نو تاسو ډېر د علماء کرامو نه اورو چې ښه مؤمن مسلمان نه مسلمان خو موږ تاسو نن ګورو چې په موږ کې هر هغه څوک شتون لري چې په انسانیت کې باید نه وای دا څه چې مسلمان انسان او بیا مسلمان خو زما د خبرې مطلب دا و چې ښه مؤمن هغه دی چې ځان ته څه خوښوي بل ته هم خوښ کړه. انا مخاد و آباد لرم که موږ او تاسې ځان ته څه خوښوو نورو ته یې خوښ کړو کار جوړ دی. هر کار کولو نه مخکې باید فکر وکړو چې آیا دا که د ما سره وشي څنګه به مخکې نظم په خپلو هوښیار یاست